سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د تلي په 11مه د دې ولایت په مقام کې په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر سره په دې ولایت کې د وروستیو رامنځته شوو حرکتونو په اړه هررخیزه ناسته وکړه. د دې ناستې پر مهال د یاد دفتر د سیاسي چارو افسر پوهان ډاکټر رضوان الله نادري او یو شمېر نورو مسؤلینو هم شتون درلود. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل د دې ولایت په ولسوالیو کې تر بل هر وخت زیات تورستي ډلې ځپل شوي، خو د بیلابیلو سرچینو څخه په استفادې یا د ډله په جلال آباد ښار کې د زیاتو تبلیغاتو د ترسره کېدو په موخه د ناامنیو رامنځته کېدو هڅه کوي چې هیڅ کله به هم په دې چاره کې بریالي نشي. نوموړي زیاته کړه څرنګه چې په یاد ولسوالیو کې تروریستان وځپل شول، په جلال آباد ښار کې به هم په نښه او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. ننګرهار والي همداراز اندېښنه ښکاره کړه چې په جلال آباد ښار کې اقتصادي په ځانګړي ډول د ځمکو مافیا، د اصلاحاتو د رامنځته کېدو څخه ویرونکې ډلې او یو شمېر نور هم په وروستیو حرکتونو کې مستقیم او غیر مستقیم لاس لري. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د یو مامور په توګه به په دې ولایت کې هیڅ ډول فشارونو ته تسلیم نشي او په ټول قوت سره به قانون پلی کړي چې د دې ولایت ولسونه ټول د دې چارې غوښتونکي دي. په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د قانون د پلي کېدو او په دې ولایت کې اوسنیو ستونزو ته د ولسونو په همکارۍ د جدي حل په برخه کې د ننګرهار والي د اقداماتو څخه ستاینه او مننه وکړه. دواړو مشرانو په ګڼ شمېر نورو مهمو موضوعاتو او راتلونکو پروګرامونو د پلان کولو په اړه هم خبرې اترې وکړې.